روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله یوه ورځ هم داسې نشته دی چې په هغې کې عمل صالح د الله په نسب باندې د دې ذوالحجې د 10 ورځو د عمل نه زیات محبوب او خوښ وي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد هم د دې ورځو د عمل برابر نه دی؟ حضور علیه السلام وفرمایل هو جهاد هم په دې ورځو کې د شوي عمل برابر نه دی مګر سړی چې د ځان او مال دواړه واخلي د جهاد د پاره وځي او بیا یو هم په دې دواړو کې واپس سره ونړي نه ځان او نه مال دواړه قرباني کړي یعنی شهید شي. حدیث پاک کې د دې میاشتې د ذوالحجې د ابتدایي 10 ورځو ډېر لوی فضیلت او اهمیت ښودلی شوی دی چې الله جل شانه په نسب باندې په دې 10 ورځو کې شوی نیک عمل دومره محبوب او خوښ دی چې د کال په باقي ورځو کې هیڅ یو عمل دومره محبوب نه دی. د کال په تمام ورځو کې د دې 10 ورځو نیک عمل د ټولو نه زیات مقبول او محبوب دی تر دې پورې چې الله تعالی په لاره کې جهاد کول چې په اسلام کې د غر د څوکې او د سر مقام لري هغه هم په دې ورځو کې د اعمالو برابر د دې اعمالو برابر نه دی. البته چې کم سړی د خپل ځان شهید کی خپل مال واخلي او خپل ځان قرباني کړي نو د هغه د ایثار او د قرباني او شهادت د الله په نسب باندې د دې ورځو د نیک عمل برابر پسندیده او محبوب کېدلی شي. لیکن ګورئ جی تاسو دې ته غوږ شئ چې حدیث پاک کې د دومره لوی فضیلت دا د دې ذوالحجې د دې 10 ورځو څه دی هغه دومره لوی مقام څه دی ذکر کړی شوی دی چې په دې 10 ورځو کې کم عمل وکړي شي نیک عمل هغه عمل الله تعالی ته څه دی ډېر زیات محبوب او ډېر زیات خوښ دی جی. او بل حدیث کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایل چې د الله تعالی په نسب باندې د دې ذوالحجې د دې 10 ورځو نه زیات د عظمت والا ورځ بل نشته او نه د دې ورځو د عمل نه د بلې ورځې عمل زیات محبوب دی. لہذا وي تاسو په دې ورځو کې تسبیح تحمید تهلیل او تکبیر په کثرت سره کوئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایلی چې د الله تعالی په نسب باندې د دې ذوالحجې د دې 10 ورځو نه زیات عظمت والا ورځ بله نشته دی او نه د دې ورځو عمل نه د بلې ورځې عمل زیات محبوب دی. لہذا رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو په دې ورځو کې تسبیح سبحان الله ډېر ډېر وایه تهلیل لا اله الا الله ډېر ډېر وایه تحمید الحمدلله ډېر ډېر وایه تکبیر الله اکبر څه دی دا په کثرت سره وایه.